السلام علیکم. اول خو تاسو ټول ډاکټر صاحبانو ته او خصوصا د استاد توحید علي اعظمي ډېره مننه چې زموږ د ننګرهار ټول ډاکټر صاحبانو کدرونو ته دغسې مؤثر او یو د لاسته راوړنې ټریننګونه دایروي چې دا اوس مهال موږ او تاسو چې ولیده د الټراساونډ کورس یې موږ ته دایر کړی و چې هغه مشکلات چې د غواګانو په تخمدانونو د غواګانو په بچیدان کې پیدا کېږي هغه نواقص عوامل یې موږ ته ټول وښودل په عملي او په نظري دواړو باندې موږ ته وښودل او دغه کوم استراګانې چې موږ تطبیق کړي په دې فارم کې دا هم د لر سپین غر د شرکت د کوپکس کمپنۍ د ګیګنټ بستره بچي دي چې تېر کال موږ یو 100 دانې خریداري کړې وو یو 2 کاله مخکې او همداسې هم تطبیق کړی وو. نو دغه ګورئ دا هغه خوسکي دي چې د یوې جمعې نه تر 15 ورځو پورې دا وخت لري. یعنې دا غټ غټې چې دي دا داسې 15 ورځې وخت لري یا 2 هفتې او نور ټول داسې د یوې جمعې او د 3 ورځو او د 2 ورځو دغسې اندازه دي. استاد د ښځې فیصدي پکې زیاته ده. ښه او د شودو اندازه څومره ډاکټر صاحب؟ د شودو اندازه خو دې ته اوس موږ د 3.5 کیلو سهار ورکوو 3.5 کیلو مازدیګر ورکوو 2 ټیمې کې. ښه 3.5 اوه کیلو رالل. صحیح صحیح. خو دا ما ورته ویلې مالې چې دا کوم خوسکي چې لږ غټېږي خصوصا چې دا نوي پیدا شوي مال کولی شي 4 کیلو پورې موږ ورته ورکړو 4.5 پورې بالکل. ښه په وخت باندې. ښه دا د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د کوپکس مومبلیار د مصنوعي القاح څخه د کانال په فارم کې چې دی زیږېدلي خوسکي دي. ډاکټر صاحب د کومې ورځو نه تاسو وخوړل؟ عمر یې د 3 ورځو نه تر 2 هفتو پورې چې دی مکس او دا تقریبا بعضې د 3.5 کیلو په وخت شیدې څکي او بعد چې دی تقریبا تر 4.5 پورې دی شیدې څکي. او دا ډاکټر صاحبان ستاسو ګورئ دا د مختلفو ولایتونو نه راغلي دلته او د دې نتیجه هم ګوري. د دې نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې دوی راغلي دلته او موږ سره په دې برنامه او په دې پروګرام کې چې دی ګټه اخیستې ده.